د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د عاشورا د مراسمو ترسره کوونکو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي په ټول هیواد کې د شیعه مذهبو وګړو لپاره په مساجدو او تکیهخانو کې امنیتي ځواکونو امنیتي تدابیر نیولي دي ترڅو خپل مراسم په ډاډمن امنیت کې ترسره کړي. په دې شپه ورځو کې لله الحمد ټول امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیسو ځواکونه د یو پلان له مخې چې د ټولو په همغږۍ سره په ټول ولایت کې الحمدلله ښه امنیت تامین شوی دی او ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوو او غوښتنه کوو چې اصول او مقررات په نظر کې ونیسي. نور انشاءالله امنیتي ځواکونه د تاسو امنیت تامینوي انشاءالله. دغه راز د کابل د 14مې حوزې مسؤلین وایي په خپله سیمه کې د عاشورا د مراسمو لپاره امنیتي پرسونل توظیف کړی دی ترڅو شیعه مذهبه وګړي خپل مراسم په ډاډ سره ترسره کړي. موږ وطندارانو ته د پوره امنیت اطمینان او ډاډ ورکوو او لله الحمد لکه څنګه چې د الله تعالی مرسته ده، د مجاهدینو کوشش ده، د عام ملت همکاري ده. موږ ټولو وطندارانو ته خصوصا اهل تشیع ته د پوره امنیت ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسې خپل مذهبي مراسم په یو ډاډمنه فضا کې سرته رسولی. بلخوا د عاشورا د مراسمو ترسره کوونکي د امنیتي ځواکونو څخه خوښ دي چې دوی ته په خپلو سیمو کې امنیتي تدابیر نیولي دي ترڅو خپل مراسم په آرامه فضا کې ترسره کړي. تا به امروز هم به حمدالله از سربازان امارت اسلامی ها آمدن نقطه به نقطه در هر نقاط شهر کابل خب نیروهای امنیتی ویژه آمدن قرار گرفتن. شبانه روزی در خدمت مؤمنین هست و از این لحاظ ما سپاسگزاریم. در ایام روزهای محرم الحرام از طرف قوای امنیتی بسیار خوب تدابیر امنیتی گرفته شده. تکیهخانه ها و چهارراهی ها و در جاهایی که اماکن مقدس است بسیار خوب تامین امنیت کرده. تشکر، ما خوش هستیم. د عاشورا مذهبي مراسم هر کال د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اهل تشیع مذهب له لوري د 10 ورځو لپاره لمانځل کیږي.